په قطر کې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او د وسلوالو طالبانو د مذاکراتي پلاوي له کېناستو او له مخامخ خبرو څخه تقریبا 2 میاشتې کېږي، خو د دغو ناستو لپاره تر اوسه هم کوم طرز العمل نه دی جوړ شوی. د دغه تړون تر لاسلیک وروسته د افغانستان خلکو هیله درلوده چې په هیواد کې تاوتریخوالی راکم شي، خو د راپورونو په اساس په افغانستان کې جګړه کمه شوې نه بلکې لا هم زور اخیستی دی. د کابل پوهنتون له خونړي برید څخه وروسته د تماس ډلو ناستې هم په ټپه درېدلې دي. دا چې د افغانستان خلک او په کابل کې د دې ډلو په اړه او د دغه مذاکراتي ټیم په اړه څه نظر لري، له دوی نه به یې واخلو او وبګورو چې دوی څه هیلې او څه کمی لري. نه خیر، اصلا توقع ندارم از اینا. چی توقع میشه؟ اینا فقط کار را که انجام دادن میتونن همی هستن که پیام‌های تسلیت و صفحات فیسبوک خود نشر کنن، هر اتفاق که افتید بعد از او را نکوهش کنن. نکوهش کردن کار است که هر کس میتونه در خانه بشینه این کار انجام بده، ولی اونا من حیث کسایی که مسئولیت دارن هیچ وقت مسئولیت خود انجام ندادن. به خاطر ما هم از اونا کدام انتظار نداریم. ما در نظر داریم که باید در مذاکرات هر سری که نتیجه ورنه که باید نتیجه ورکړي، ځکه هر افغان ملت، هر بنده، هر انسان دا غواړي چې صلح راشي افغانستان کې. روز به روز مردم ما را نسبت به این مذاکرات صلح ناامید می‌سازند، مخصوصا اوضاعی که فی الحال در وطن ما حاکم است. این را نشان میده که ما نسبت به این مذاکرات کمتر امیدوار باشیم. ما هم من حیث یک افغان دوست دارم که وطنم روز به روز آرام باشه تا بتانیم که در یک فضای مسئول به کار و شغل و یا هر مصروفیت که داریم بپردازیم و زندگی کنیم. صادقانه راست براتون بگویم، شخصا ما موی سفید شدیم، اما تمی حالت ما سخت رنج میبرم. در راه میرید امن نیستی، جیبت امن نیست، زندگیت امن نیست، اولادت امن نیست. اما این مردم از ما دیگه اضافه تر چی میخوان؟ روزانه به صدها نفر، اما فعلا امید از پیش مردم قطع شده، ناامید شدن. امیدوار هستم اگر خداوند یک لطف بکنه، با لطف و کرم خداوند اینا را پس دوباره یک جای کنه، سر یک راه حل پیدا شود. 4 روزه عمر چرا به این جنجال و به این مشقت و به این خواری تیر شود؟ ما خو والا از این وضعیتی که فعلی است راضی نیستیم. این همی امیدواری بازم از خداوند تبارک و تعالی امیدوار هستم که خدا مهربان شود و در دل از ارد جانب رحم پرتن یک راه صلح پیش بگیرن که خیر همه مخلوق باشه و اولاد و سرنوشت آینده اولادای ما تعیین باشه. این آرزویم است.